السلام علیکم دوستانو. یو کس خپله کیسه کوي چې مونږ څلور وروڼه وو او زما د مشر ورور چې کله واده وشو نو د هغه یو زوی پیدا شو. هغه وړوکی و. کله چې هغه په ګرځېدو باندې شو نو ما ته روندار وویل چې دا زوی مې لږ بهر بوزه جاړي، خو زما د هغه وراره سترګې کږې وي. وی ما به چې بهر وویستو نو ماله به په هغې باندې شرم راتلو او زه به شرمېدم چې بهر راته څوک نه وایي چې ستا د وراره سترګې کږې دي. وی زه راغم او خپلې روندار ته مې وویل چې زه ستا زوی بهر نشم بوتلی او سبا به ما ته خلک وایي چې ستا د وراره سترګې کږې دي. وی همدغه رنګې زما بل ورور ته یې هم وویل، هغه هم روندار ته وویل چې ما ته به بهر خلک وایي چې ستا د وراره سترګې کږې دي. وی هغه هم په شرم وکړو او خپل روندار ته یې دا رنګې وویلې. وی کله چې هغه دریم ورور ته وویل نو یې هغه ډیر په مینه باندې بهر وویستو او ټوله ورځ به یې بهر ګرځولو او ډیره مینه به یې ورسره هم کوله. کله به چې ورته بهر چې وویل چې د ده سترګې کږې دي نو هغه به ورته په جواب کې ویل چې دا د الله مال دی، چاله به څنګه ورکوي او چاله څنګه. خو چې کله زما او د هغه بل ورور واده وشو نو یې موږ له هم الله تعالی یو لور او یو زوی راکو. وی زما زوی او د هغه بل ورور مې لور وه. وی کله چې وخت تېرېدو هغوی چې غټ شول نو وی د هغوی هم سترګې کږې وي. وی همدغه رنګې زموږ د دواړو درې او څلور بچي شول خو د ټولو سترګې کږې وي. او زما کم ورور چې هغه ماشوم بهر ویستی او هغه سره به ډیره مینه کوله. و چې کله هغه واده وکړو نو د هغه بچي ډیر ښایسته او ډیر سم و. نو دوستانو مونږ دې ویډیو نه دا عبرت اغستی شو چې مونږ له نه دي پکار چې مونږ دا ووایو چې بهر به مونږ پسې څوک خاندي یا زمونږ وراره پسې به څوک خاندي یا زمونږ زوی پسې به څوک خاندي. مونږ له الله تعالی راکړی دی. الله تعالی چې څه وغواړي هغه کولی شي، چاله به څنګه ورکوي چاله څنګه. مونږ له چې الله تعالی سره کې مونږ له پکار دي چې مونږ په هغې باندې د الله تعالی شکر ادا کړو. نو دوستانو امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه عبرت اغستی وي او تاسو به په دې ویډیو باندې پوه شوي یئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کوئ، چینل سبسکرایب کوئ، ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کوئ چې هغوی هم د دې نه عبرت ترلاسه کړي. راتلونکي ویډیو پورې د لوی خدای په امان.